به زموږ شاسو خبره هغه په باره د مکارم الاخلاق کې و. رسول الله فرمایي چې دین د اسلام 380 خوونه لري چې کله چې عیسی په انسان کې موجود شي الله په دغه عمل باندې جنت لبوزي. ابو بکر ویل یا رسول الله د څه سره به چرته موجودي چې باغی کې د خوونه اکثره موجود وي او د 380 ټول خوونه الله پتا کې موجود کړی دي. الحمدلله. حدیث کې دم راځي د جنت دا دروازې به خلکو لوازونه کوي چې جهاد کړي دي او چې روزنی ولیدا چې دعوت کړي لري غوښیز غملې ذکر. ابو بکر ویل یا رسول الله د شو انسان به چې د ټولې دروازې غله आवाज کوي او زه امید ساتم چې هغه انسان به تي د زموږ شاو دویم مشر د محمد رسول الله ولنی وزیر او د نبی صلی الله علیه وسلم په متصل دویم جنت لور داخلي دي غین ورسه به د نور جنتین. عجيبه منقبت ترغیبا او تشویقا سړي خو نه دغه موږ تاسو ته شي کړی و. یو خو به د خوونه کې بل چې انسان عمل کې راولي جنت ته بلار شي او باز دې چې خوونه د رسول الله فرمایي چې ځان ته ساتر په کار دی لکه یو په هغه کې التخنث نارینه شکل ځان د زنانه سره مشابه کې زنانه شکل ځان د نارینه سره مشابه کې د شي انسان به الله رب العزت جنت لبونی شي بلکې جنت اور باندې الله منه کی. یې نر په دلاس کې بنگړې چوري دی په غاړه کې غاړه کېنی سرخی نور شینه استعمالول دا به ظاهري تعالی دا کوم معلومیږي چې رزه ډولی شمه د امزول په منځ کې خو لیکین د دې عاقبت ډیر بد دی غدا چې دې مزیدار کور جنت نه رب العالمین منه کې د الله د لعنت لایق بشي د الله د قهر او د الله د غضب او اخر نتیجه بدایي چې عیسی بر جهنم په طرف باندې روان شي او دا ډېر ګران صفت دي. خنوس سمنه تخنص امام زاهبی رحمه الله فرمایي د استراحت تفسیر کړی دی چې یو سړی د شي اخلاق پیدا کې به خلق النساء د زنانو د اخلاقو سره ځان مشابه کې تدللن پناس کې او د قشن بده نرمۍ کې کله چې دا خبره کوي کله چې دا قتل کوي کله چې دا حرکت کوي نو ته دا ګمان به کوي دا چې د زنانه روانه ده بلک زنانه به د شکار وکي. زاهبی سے فرمایي چې کم نرنه زنانو سره ځان مشابه کې دا کبیره ګناه ده. رسول الله فرمایي لعن الله المتشبهات من النساء والرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حق زنانه چې رسول سره ځان مشابه کې او هغه سړي زنانو سره ځان مشابه کې په دې د الله لعنت او د الله قهر وي بخزه په دې چې به قرار لري چې ال د نارینه کینی وی بسړي د شي حرکتونه به شروع کی شعار زنانه وي. محمد رسول الله فرمایي چې بده شي انسانانو بده سړو باندې الله لعنت دی چې دې جامو کې او دې خبرو کې دې زنانو غوندې ځان اړې راړې یره زنانه ده د سړي غوندې ځان اړې راړې. حدیث کې راځي امام بخاری نقل کړی دی امام مسلم فتح الباری ومجل کې ام سلمہ فرمایي دخل علی النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله زما خو راغی وعند مخنث ما بخوا کې د شو سړی او شو سړی ناس حرکت دا بشند زنانه و فسمعته داغه ما دا خبره اوره یقول لعبد الله ابن ابي اميه شغله ویل یا عبد الله ارايت خبري ان فتح الله عليكم الطائفه كطائفه تاسو من رب العالمين سبب فتح کې نفع عليك بابنه غيلان ويتبد غيلان سړي لورا قبضه کې والے فانها تقبل باربع دا دومره چاغه سوربره چې مخکې روانه ته به دا ګمان کې لګا سلور ایشي چې معلومیږي وتدبر او شارخانه جوړ د ګوري به ثمانن لك اته ایشي ان دې خبره وکړه چې د پردیس نه په وړاندې دا خبره ناروا ده او حرامه
دومره سرباو چاغه ده مخرج رواني دا ورونی مغړ غړ دی او د قشان د خېټه مغړه غټه ده ته دا ګومان کې سلور اندامونه دي او د شاره خونه چې ورته ګورنه ته دا ګومان کې چې اته اندامونه دي رسول الله چې دا خبره اوریدا نو ویل چې داخل دي نشه هؤلاء بدیسن تاسو انسانان علیکم نبتا سبحانه وی عیسی اسره د خیمه نه بارک دا وسړي د زنانو سره ځم مشابه کړو خو لیکن بد اخلاقی د خلکو زین ګډوډوله دغه خبره شروع کړي عبد الله بن عباس فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې ده فاقصدوا بني شغله زنانو سره ځم مشابه کړو په هغه زنانو شغله سړو سره او وقال د شي چې اخرجوهم دا وبس من بيوتكم ساسو د کوروننا دا به فرمایي چې محمد رسول الله پلانې ویسو اخرج عمر فلانا او عمر زله پلانې زنانه ویسه دا وکزه خو لیکن د سړو سره بد شي ناس ته دا ګمان کو چې دی سړی دی لکه تاسو اوس وګورئ اکثر د دفترونو کې د مجلسونو کې وی وکزه د پردیس زنانه د سړو په منځ کې بودريږي او د شي خبره مشورې کې ته یو غدي چې نارینه ولاړ دی ودا لره کوي عبد الله بن مسعود دا خبره ذکر کړی دا وی نبی صلی الله علیه وسلم بلس خو نه بد غنل لس یو باغی کې دا د وتبرج بالزینه لغیر محلها چې کله انسان د خپل زینت کاره کې بده شي چې هغه د مناسب نه وي خزه سړیلا او سړی کزلا دیو بل سره ځم مشابه نبی صلی الله علیه وسلم بینه شی نورم ذکر کړی دی د سترو زره غتمه استعمال او د قشن د پنځه استعمال او د خلوق استعمال ولا سپین وخت چې چا به ګیره کې ولګي ایساغتی وباش محمد رسول الله فرمایي دا ناروا دی ابراهيم عليه السلام دا پښتنه کړه ورته دا چې شری ودا نور وی الله مزید نورن الله مال زیات کا عبد الله بن مسعود بلکې لا تحزن کې لري دي د صحابي نقل کړه ابن مسعود څخه نه دی وکړه چې داغه بګیره کې د سپین وختراله وې د شي ورته چې مرحبا په خیر را لې ځکه کنه نه شي سبب راځي که سبب نه شي نو بل سبب راځي بیر سپین وخت اسلام ناروا او د سپین وخت پر خودل جایز لیکن سرواله او شلواله دي ګډر اجر دی ارچ تورواله ده حرام دی حدیث ته وګوره محمد رسول الله بدل شي نو کې تق شي حرام کړي دي چې کله سړی د زنانو په کې شروع کې او زنانه د سړو پرې باندې سړی د جنت نه به ورسېږي عمار ابن یاسر فرمای ویشپد خپل اهل لرالما وقد تشققت يدايا زما د رسونه ما سری شي و ایسه زما زنانو مال په دې باندې زعفران وال سبا چې ورم د محمد رسول الله خواله فسلمت عليه السلام په واچو فلم يرد علي ما باندې سلام روانو شو نه مال مرحبا ویل نه کړ اغلاس ځنه خپکی فقال ویل شي اسم لارشا فاكثر هذا عن كذا زنو منزا فذهبت زرعا فغسلت وغم منزو بیا ورته علم وقد بقي علي منه ردع وذغس اثر ما باندې فاتو چې په اول منزل کې پاک نشو به می سلام په واچو سلام جواب ورانه کې ونی مال خرغلا شو ویل به ویل چې لړ شو دا ځان لړی کا وی چې کله مې دا لړی کې سلام ور باندې واچو به ما باندې سلام واپس کوم مرحبا ویلې او به د شي عجيبه خبره وکړه چې ان الملائکه ملائک شری لا تحضر جنازه الكافر د کافر سړي جنازه نه راځي د خیر سره او نه هغه انسان چې زعفران استعمال کړي او نه هغه انسان چې هغه په جنابت کې واقع وي د دې وجه نه رسول الله سره تاسو وګورئ هم بستری کړي د غسل کړي هم بستری کړي او د څه کړي هم بستری کړي به تیمم والے لري کې دې چې انسان د شپې مرشد جنابت په حال کې نو او دله به د نور ملائک د په جنازه کې برخه والي خو جبريل دی بیانالي رسول الله ویلي د کافر انسان جنازه له د قشانه کوم انسان چې زعفران استعمالي نارینه او چې کله یو سړی جنابت کې واقع یو مرشي او عزت پر جنابت کې ځان ساتي نو د شي انسان لا ملائک حاضرېږي نه او به ویلي یو سړی په جنابت کې واقع شو هغه خوراک کوي اسکا کوي د قشن شپې و دکیږي او يتوزع نفس عادت شو کې غسل ونه کې اون به بس دی به کافره انس بن مالک فرمایي چې انه قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نه النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله منع کړی د دې خبره نه چې انسان زعفران استعمال کړي د زعفران استعمالول در زنانو کار دی سړی چې کله استعمال کړي دا دلیل به دی باندې چې دا زنانه سړی دی لیکن د زنانو سره ځم مشابه کوي د په حرکت کې په استعمال کې باندې کپڑا او جامو کې اوس تاسو وګورئ وی بنارینا کړي چې دا مزل کې حرکت کې جامې کوي خبره کوي د شکل چې وګورئ او د لاس چې وګورئ او د حرکت چې وګورئ ته بالکل دا ګمان کې د زنانه ده محمد رسول الله دې نه منع کړی
عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر در زبیر بن عبد المطلب سره و یو خزراله تسوق غنم من وغره میس رمې سره ولا او بده شي حال کې چې دی غاړلې خوسا چولو لکه انسان شکل شنګو بوچ عبد الله بن عمر ویل رجل انت امرا سړی لکه خزای فقالت غير امراه زكزم فالتفت الى ابن عمر ابن عمر له وکاته او به دې شی ویل شي ان الله لعن على لسان نبيه الله رب العزت لعنت کړی دی په هغه شبر نبی داغه چې کم زنانا هغه د سړو سره ځان مشابه کوي او کم سړی هغه د زنانو سره ځان مشابه کوي وې په دوی باندې رب العالمین لعنت ته دا خزا لیکن دا قوس او دا ټاپ په دې طریقه باندې تړلی او ته دا ګمان کوي چې دا نارینه دی په دې قوس تړلو باندې چې انسان په دلاس کې بنگړي شي او خاص کر دا تور شي نو یا د قشم په غاړه کې یا د ګیره د شیخ ریل او د شیخ لړکړي او پای کې به یو شی استعمالي بل شی استعمالي تر څو د خلکو لکه کارشم محمد رسول الله فرمایي چې بده شي انسانانو باندې الله لعنت خطرناک خبره ده عمر بن الخطاب نصر بن حجاج د مدینه منورې نه وشړلو او د خپل وطن بصری لا وی وجدا و چې دا نصر یو سړیو لیکن د زنانو سره ځان مشابه کولو نو ارکر چې عمر بن الخطاب دا غلط روي ویل چې دا تعذير بس د خپل ملک نه وشړل لري کوي دا باندې الله لعنت ته محمد بن المنكدر فرمای صفوان بن امیہ موسی بن عقبہ دې دروړو نقل لې وی خالد بن ولید ابو بکر رضی الله عنه خط راولې چې په دې عربو کې بعض خلک دي یو سړی بل سړی باندې کا کړي د لکه څنګه زنانه سړی باندې کا کوي او به پاغه باندې گواهان پیش کړي دي نو د ابو بکر رضی الله عنه مشوره وکړه بده کې چې څوک ما غره خپل ملګرو سره بده کې مشوره وکړه نو په دې ټول کې سخت چې قول د علي بن ابي طالب هغه ویل دا ګناه ده چې اچا کړهنده سوا د امتنا هغه کار به وکړ دي چې کوم تاسو ته معلوم دي هغه دا خبره ده موږ بدل ور بل کو دغه نه برو سره سړی راوالو بده ور کې به ور غرسو ابو بکر رضی الله خالد بن ولید نو ویلي وې دا ډوړه کسان راوالو دغه شاندار ور منځ کې وسوځوا ابن زبیر په خپل زمانه کې همداسې خلک راخي شي و چې نارینه سره نکاح کړي واغیم په ور کې وسوځول او دغه شان هشام بن عبد الملک وسوځول او قصری دا ټول په عراق کې دا کارونه کړی دي ځکه دا و نارینه ځان مشابه کې زنانه سره په دنیا کې دغه سزا ده نو په آخرت کې به د سزا ورده ذکر آخرت سزا د دنیا پر صحیح باندې عمل باندې مرتبه نو ار کړ چې الته ور رسول الله چې بخپل د نتیجه وته د جنت تمنه دین ځان ساتل عبد الله بن عباس یتیم وا خطب رجل یشبیر من جرګه وکړه کانت عند شدا یتیم دی ابن عباس سره وسبه د خوا کې یتیم را او هغه بارغه شو رزغړم چې ځان له نکاح کم ابن عباس ورته ویلي زدا تار پر خوښ نه غړم هغه ورته ویلي مو فی دارک نشأت ولی نه غواړي دا خو سبه د کور کې رالوي شوی دا قال ابن عباس ویلي انها تشرف و دې زنانه کې عادت ته هغه دا چې د دې په ذات کې شرف نشته دا کزره د سړو نظام مشابه کوي نو به ویلې زیس پروان لرم نو ویلې د دې وجنه زم خو کنه غنم چې ته مال خو کنه غنې زم نه کوم معنا ده پر دو سړو به شي ګورو دغه سره نه سوال بده چې کیفیت باندې کوي ته بدا ګمان کې چې د سړی دی امام مجاهد صاحب وتاتون في ناديكم المنكر ديت په تشکیل کړی دی چې کانه یجمع بعضهم بعضا في المجالس قوم لوط کې د عملو جوړې خلکو په دې مجلس کې ناس او ایسه په دې باج نور سره بد اخلاقی کور ښکارا الله ورمان درته کی زهری دا خبره ذکر کړی دا ویلا نرى ان يصلى خلف المخنث اق سړی چې هغه زنانو سره ځم مشابه کوي وې زه دا خوښ نه غړم چې دا کوم شي د منځو شي الا من ضرورت لابد منها مگر کچرته بل د شي نارینه مولا پیدا کیږي نه یو کوم مولا پیدا کیږي نو په دې وخت کې شاید به شي منځو کې نو به خیر دی ابن حجر الاسقلاني حتى يقل کړي دې کلام په شی کې المخنث الذي مخنث هغه سړی دی چې هغه زنانو سره ځان مشابه کوي مبتدع بدعه قبيحه ودا د شي بدعتي چې سخت بدعت کې به بدعت قبيحه باندې د دې مثال بشان دا غره داغه به مونږ نه کېږي لہذا د به شم نه کېږي امام مالک سے فرمای ابن الاسير په جامع الاصول کې دا خبر نقل کړي سلورم جل 225 نمبر صفحه وی بلغني ان ناس من اهل العلم كرهوا اخزاب اليدين والرجلين للرجال
چې په دې علماو کې امام مالک سے فرمایي بعض د علماء دی هغه په دې باندې تصریح کړي چې حرام دي کی سره کول په نکری زبان دی لاسونه سره کول په نکری زبان سړي د پاره نری نری هغه یو کی سری کوي په نکری زبان د قشان د لاسونه ودا حرام دی ولی لما فيه من التشبه بالنساء دلیل کې دا خبره ذکر کړې ده وجه دا چې دلته په دین کې استعمال اول کې زنانو سره مشابهت ده او چې څوک زنانو سره مشابهت حرام ناروا شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی چې کوم سره د زنانو سره ځان مشابه کی دغه سره به د زنانو اخلاق راوالي حتی تر دې پوري خلک به د شي ګمان کې چې د زنانه ده اې دی وجنه هغه سنن چې هغه ټکور وي دا مقدمه دغه د مشابهت د پاره وی دا ټکور ولا اگر کدا بناري نه و لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې زمون په وخت کې بدیل د خلکو له زنانه ویلي معنا نرخزي به ورته ویلي دوی څومره ورته اوچت نمونه کړي چې دا هنرمندان دي او فلان دي او فلانه لیکن ابن تیمیه فرمایي چې دا زنانه حکم لري چې دا په لاره تیریږي ته ورته ویلي چې لکه خزه لاړ او خزه رااله ځکه دا بیان هغه شی چې دغه اصولي هغه دونه اصول شي او به دا ویلي و چې کله وسره د زانیه زنانه سره نکاح کوي ودام جنا کار دی او بد د خلکو په نسبت باندې حتی تر دې پورې چې خلک ورته کنسل کینې به دي چې مړه اې پلانې زناکار خاونده او به ویلي چې د دې د خاون بد شي جلکیږي او د شی بوالکیږي لکه څنګه چې د شراب دا سکون کړي او وی ویلي چې دا د انسان مزاج بربادي او د قشند عقل حاصل دا چې کله سړی ناری نه دی زنانو سره ځا مشابه کړي زنانه د سړو سره اې دې ډیر نقصان نه دی یو نقصان به دا چې قله الايمان وفقد الحياء وانعدام الحشمه په دې انسان کې ایمان کم دی په دې انسان کې سره حیا نشته په دې انسان کې سره عزت نشته وېما کثرت الفواحش وانتشار الزنا د دې چې سړیو زنانه نه به ډیر زناګانې پیدا شي او دا رب العالمین قهر او غضب ځان را لېږي اق غضب چې هر انسان په کار دا چې دغه نه ویریږي او دا فطرت سلیمه تغییر ور کوي او دې باندې سره رب العالمین د رحمت نه لړکېږي او بل لوی نقصان په نقصانونه کې دا چې کم سړی د زنانه سره ځا مشابه کی یا زنانه د سړو سره دا به رب العالمین جهنم لبوزي ځکه محمد رسول الله فرمایي چې دین د اسلام درې سو شپېته خوینه لري چې الله رب العزت شاله اراده د خیر وکړي دا باز خوینه بده کې موجود کی او باز خوینه دي چې دغه نزان ساتله الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب